یوه خبر طالبانو روح الماني دلته کړې ډېره خوندوره خبر ده. طالبانو که سړی داسې وي انا مؤمن ان شاء الله صحیح ده، انا مؤمن زه مؤمن یم که د الله خوښه وه صحیح ده که نه، دا ډېر جنجالي بحث ده. طالبانو احناف کتابونو کې دا مسئله سته، روح الماني دلته ذکر کړې، دا دوه صورته لري. انا مؤمن زه مؤمن یم، دا اوس زه مؤمن یم که د الله خوښه وله، نو خو شک دی پکې زه مؤمن یم که د الله خوښه وه، یعنې دا فل حاله که د انشاءالله معلق تر فل حاله پورې کې، نو خو دا معنی زه په خپل ایمان کې متردد سوم چې زه به مؤمن یم که نه الله ته معلومه ده. دا کفر د طالبانو، دا ناروا ده. خو که د انشاءالله معلقه تر عاقبته پورې سوله طالبانو انا مؤمن ان شاء الله، زه مؤمن یم که د الله خوښه وه، یعنې مرګ به مې که د الله خوښه وه په ایمان و، ځکه عاقبت اصل معتبر په ایمان کې د انسان کم حالت ده د عاقبت، نو عاقبت باندې زه خبر یم نه یم خبر، نو که د انشاءالله معلقه تر عاقبته پورې کې بیا طالبانو بالکل جایز ده، بلکې ښه کار ده باید وویل سي. نه پوهېږم ډېره عمیقه مسله ده چې تاسې پوه سوئ که نه. اوس دا جنجالي مسله ده، وایي انا مؤمن انشاءالله ویلل نه صحیح کیږي، دا دوه حیثیته لري. دا هغه جنجالي مسله ده چې امام بخاري په احنافو رد کوي، خو احناف طالبانو وچه خبر نه کوي. احناف وایي دلته متعلقې څوک ده. انا مؤمن زه وایم زه مؤمن یم که د الله خوښه وه که دا انشاءالله تر فی الحاله پورې کې، خو بیا زه متردد سو، زه مسلمان یم که دا، یعنې که د الله خوښه مسلمان یم که خوښه یې نه وه مسلمان نه یم فی الحاله، نو دا خو څوک سو؟ تردد سو. دا طالبانو خطرناکه مسله ده. او که انشاءالله طالبانو خاتمې ته سي، اوس خاتمه ما ته معلومه ده، ما خو الله ته معلومه ده، که معلقه تر هغه پورې سي یعنې مؤمن انشاءالله بیا څوک ده؟ بیا جایز ده، بلکې بیا سلف علما وایي چې ښه کار هم د روح الماني هم دلته دا خبر کړې ده.